محمود غزنوي رحمت الله علیه تاسو د هغه نوم اورېدلی دی. ډېر بزرګ انسان تیر شوی دی او لوی انسان تیر شوی دی. یو سړی ورله راغی، څه طریقه باندې ورله ځان راورسو او ورته یې وی یاره زما څه خبره ده او هغه مې تاله راوړې ده. محمود غزنوي ورته وی راته بیان که خپله خبره. هغه ورته وی نه جي، وی خبره راته ښکاره نشم کولی، هغه به درته پټه کوم، ما سره به ځان لکېږي. محمود غزنوي هغې کسانو ته وی تاسو لږ بار شئ. چې هغوی بار شو نو دا سړی ورته ډېر زیات په ژړا شو، ډېر زیات یې ورته وژړل. هلکه ورته وی جاړې ولې، خو که په تا چا ظلم کړي، زیاتې د باندې کړي، ما ته خپله خبره وکړه که نه. هغه ورته وی جي ډېره موده شوه چې زه تاله کوشش کوم چې تاله راشم، خو ستا دا کسان ما پرېږدي نه. او داسې مسله ده چې ستار واره هغه د شپې راشي په سویمه شپه، نو زمونږ په دیوال باندې راووړي، نو ما د کوټې نه وباسي په زور او په زیاتۍ باندې مه ووایي او راشي زما ښځې سره سملي. زما ښځه د هغه نه ځان خلاصوي او دې هغه زور زیاتې کوي او راشي او زما ښځه چې کوم دی وربند کي او ما د کوټې نه وباسي. زه ورته غږ نشم کولی. لاندې چې کم کسان دي هغوی له رالم، هغوی ته مې څو ځله د په باره کې شکایت وکړ، خو چا هم زما خبره ونرېده، ځکه ستا خوری دی، دوی ورته غږ نشي کولی. او ښځه مې جاړي، ما ته وایي چې د دې حالت نه خو ما له مرګ ښه دی. نو اخر هغه فیصله مې تاله د انصاف فیصله راوړې ده. او که ته دا فیصله نشي کولی، نو پر ورځ د قیامت او د محشر په میدان کې به زما او زما د ښځې دا فیصله رب العالمین کوي، او ستا د خوري چې کوم زیاتې کوي دا فیصله به رب العالمین کوي. محمود غزنوي هم سترګو کې اوښکې رالې، ورته یې وی چې کله هم زما دا خورۍ تاسو کره درشي نو ته به راشې او ما پسې ما به خبر کې، خو دا خبره به چاته نه کې. ورته یې وی جي ستا دا کسان ما تاله راپرېږدي نه. هغه کسان یې راوغوښتل چې دې کم وخت کې د شپې او د ورځې چې کم ټیم کې دی ماله راځي، نو ده ته به د راتلو اجازت یې منې کوی بیا نه. بیا هم دې سړي ته محمود غزنوي که دوی راپرې نه ښودی، نو یو لار یې ورته وښولوي په دې طرف به راشي او ما ته به د بار نه آواز وکړي چې زه پلانکې راغلی یم، تاله به زه راوځم. په دې کې یو 2 شپې تېرې شوې، دی وله رانغې. چې کله درېیمه شپه شوه نو دغه د محمود غزنوي دا خورۍ بیا په دیوال راوړې او دی وسله ورسرې وه او دی یې ووره او دی یې د کوټې نه بار اوښکه ور یې بند کړ. دی محمود غزنوي پسې راغی، هغه چې کوم پولیس واله و هغوی پرې نه ښود، وی دې وخت کې هغه ارام کوي. لاره خو ورته محمود غزنوي ښولې وه، په هغې طرف باندې راتاو شو، اواز یې ورته وکړ. محمود غزنوي ورله راووت، را روان شو ورسره. چې کله را روان شو محمود غزنوي کور ته راغی، خپله نیزه ورسرې ده، توره ورسرې ده، او چې کوټې ته وردن نشو چې ویې کتل نو ډیوه پکې بله ده او هغه خوری یې له ښځې سره پروت دی، هغه ته ځان خلاصي او د په زور راګیره کړې ده. هغه ډیوه یې مړه کړه او خنجر یې روغ کړ او د هغې خپل خورۍ نه په دې ځای کې دا سر پرې که سر یې تیخ وغورځو. چې کله سر یې تې وغورځو نو دې کوربه ته وایي لږې غونتې یو ګوټ اوبه راله د الله دپاره راوړه. نو چې هغه اوبې ورله راوړې نو اوبې زر زر وسکلې، ډېرې اوبې وسکلې. نو دا سړی ورته وایي جي دا ډیوه دې ولې مړه کړه او دا اوبه دې ولې وغوښتې؟ ورته یې وی دا ډیوه مې په دې وجه مړه کړه چې زما خورۍ او زما د خور بچی دی، اولاد مې دی. نو ما وی هسې نه چې د ده د مخ باندې مې نظر پروزي نو رحم به مې پرې راشي، نو هسې نه چې غږ ورته ونه کړم. نو په دې وجه مې هغه ډیوه مړه کړه چې رحم مې پرې رانشي. او د اوبه مې ځکه وسکلې چې ته په کومه ورځ ما پسې راغلې، نن 3مه ورځ ده او تا ما ته جړلې دي. د هغې وخت نه ما قسم خوړلی چې خوراک بم نه کوم او څښاک بم نه کوم چې تر څو پورې د دې مظلوم بدله مې نه غشتې. نو نن 3مه ورځ ده چې ما نوړی خولې له نه ده وړې، نن 3مه ورځ ده چې ما ګوټ اوبه نه دي څښلې، نو تږې وم نو ځکه مې اوبه وغوښتې.
هغه سر یې ځان سره واغېشته او روان شو. رونو دې ته انصاف وایي. دې ته دې خلکو چې دا دنیا فتحه کړې ده او دوی له الله پاک غلبه ورکړې ده او کافر مغلوبه شوې ده، ولې؟ دا د انصاف د وجې نه انصاف یې کړی دی. نن یو ګاونډي د بل ګاونډي نه تنګ دی، یو سړی د بل سړي حیالي الي او کنالي. ته به په اعتبار وکړې چې دا زما خوری دی، کور ته به یې رادن نه کې، هغه به ستا حیالي. ته به په اعتبار وکړې چې دا زما وروره دی، کور ته به یې رادن نه کې، هغه ستا حیالي. چې څومره خلکو ته پیښه شوه د خورۍ د لاسه پیښه شوه، چې څومره پیښه شوه د وروره د لاسه پیښه شوه، چې څومره پیښه شوه د ماما د زوی د لاسه پیښه شوه، چې څومره پیښه شوه د تره د زوی د لاسه پیښه شوه. تا خو په اعتبار وکړه که ورته ویم چې یاره راځې په بیټک کې به کښېنې یا ما سره به کښېنې، که دا ورته ویم خو دې به خفه شي. هغه خفګان ته دې وکتل، لیکن هغه سته عزت ته ونه کتل، هېڅ چا باندې اعتبار ونه کړې. ډېر زیات ظالمان خلک شته. بعضې وخت کې موږ له خلک راشي، موږ ته خبره وکړي، یاره موږ ولې مشوره ورکړو، موږ وایو داسې کار وکړه، ځان تباه کومه، ا دې ځای نه کډه یوسه. لکه ګاونډی دی ستا یالي په تا باندې ظلم کوي، دا کور خرڅول دلې ښه دي، خو ټوپک ته ګوتې کول دلې نه دي ښه، دا په بلا دې ولګي پرېږده. خو لیکن خبرې د سپیکر نه دي، نه کولی نه شي او د چا یام نه شو اخیستی. نو ظلم نه دی په کارونو. خیر خبره مې درته دې پورې کوله چې کله انصاف راغی او عدل راغی، قسم دې د معاشرې ټول نظام به صحیح. خو لیکن ښار ناپرسان دی که نه، تپوس خو نشته، خو خپل وطن پسې به څه خبرې وکړو، په ځان باندې لمن اړول دي. زما نه تاسو ته زیاته پته ده، ځکه اخبار زه نه ګورم، هغه ټچ موبایل ما سره نشته، او دغه فیسبوک و میسبوک باندې زه نه پوهېږم، او په دغه څیزونه زه پوهېږم هم نه. که بعضې وخت کې چېرته څوک راته وایي یاره دا میسج باندې نمبر راولېږه، نو زه ورته یم زه میسج هم نشم لېږلی، قسم دی که د میسج د لېږلو چلم راځي. الحمدلله دغه څیزونه خدای خلاص کړي. نو تاسو ته زیاته پته را دي شیزونو، او ښار ناپرسان دی تپوس نشته.